الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اویم نمبر آیت د سورة الانفال د عباس رضی الله واقعی اشاره ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل درې کسانو فدیه به ورکوي کہ یقینی د ایمان اراده دی الله به عوض درکړي به بل غذا کې ورکړه کنه پیټ یې سم متړو نبی له ته راوچت کوي نه ملګر له تاسو راوچت کوي نه روان رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نظر به بند کړو دا مانند چې دا حریص بالمالو دا غنی مال لې څومره زیاتی خلک په خوشاليږي یا ایها النبی یا وجد سړیا قل هو علمن اغه چاله راځي تاسو لاسونه کې قیدین دلته عبارت دی داود ایمان لري که چیرته الله معلوم کې تاسو زړونو کې خیر ان ایمان یعلم دا کې نه د وجود د خیر نه خیر نه مراد شری ایمان نو دربه کې تاسو د خیرن مال دا وعده عامه ده په دنیا او آخرت دواړو کې اول خیر ایمان دویم مال مما دا غسن او خدمت منکم چې ما خستل شوی تاسو ويغفر لكم بخنبو کې تاسو الله غفور رحیم دی چې شی به معاف کی معنا د نبی سره مقابله وکړه بدر کې دویم د مشرکین سره وروتای ورسره کې تکمیل کدوې اراده خیانت لري نو الله به سزا ورکړي دا په غالب کې لګه مخ کې چوي ویلې و ان یریدو کدا داخل کې اراده لري خیانت اکساد خیانت کې قول علماء لیکلي کفر دویم شرک دریم د مؤمنانو مقابله دلته عبارت الله به ذلیل کی ولی فقط یقینا دوی خیانت د الله سره کړو من قبل وړاندې مخکې د بدر نه په کفر او شرک فامکن سمانا الله قدرت درکې تاسو له په دوی باندې په بدر کې والله علیم الله په حکمتون والا دی به بم درکې وزمو مؤمنانو یو څو ډلې مهاجر دي انصار دي درې مټله مؤمنان دي خو لیکن هجرت نه دی کړی قدرت یې پېښتا نو کوم انسانان چې هغه ایماندار دي او دار حرب کې واقع دي کافر ورته نشي ویلي کومه کې وکا ان الذين يقيننا خرج ایمان راوړو وهاجروا هجرت وکي جهاد وکي به اموالهم په خپل مالونو ځانونو د الله په دلار کې یو دویم جماعت والذین خلج دوی له زی ور کې حکومت کې وکي اولئک دا چې دي بعضهم بعض یدي اولیاء او بعض هندوستان د بعض نور دي یو قول علماء کلمانه فی الميراث دویم فی النصرت دریم جماعت والذین آمنوا آخر چې ایمان راوړي هجرت نه دې کړي قدرت پېښتا نو مالکم نشتا سره دې په دوستانه کې من شي نه چوشه حتی تر دې پرې هجرت کی به وتارق سره نه کوي ټیک ده چې کړي هجرت وکي به درست او کو دوی تاسو نه طلب د نصرت وکي په دین د دین په باره کې چې موږ سره کومه کوي فعلیکم النصر دلیل به دې چې د سره دښمنی نه د پکار بلکې نصرت وکي معاهد المعاهد تا چا سره دزبندي کړي د تانه کومک طلب کړي مقابله کې احتیاط الا علی قوم مگر ما قوم چې تاسو د ما بین کې میثاق نه ولوزي الله پاک عمل چې کوي بصیر لیدون کړي ورسات کو ز کافرانو جماعت د خپل ما بین کې یو بل سره تعلق ساتي والذین اخرج غیر مسلم دی بعضهم بعض دی اولیاء او بعض ملګری د بعض دی اولیاء معنا ملګری الا تفعلوا معنا ان لم تفعلوه هو ضمیر کې دوه قول دی ولایت او نصرت کومه کې ونه کوي تکون فتنه الله موجود بشو فتنه ازمه کې وفساد کبیر او فساد وز بشارت اخروی صحابه شان والذین آمنوا اخر شی ایمان راوړي هجرت کړي جهاد کړي د الله په دلار کې والذین اخر شی زیور کړي ونه سرود د قومه کې کړي لري اولئک داخلهم المؤمنون حقا هم دوی یقین مؤمنان دي مهاجر دي کان سوار دي مبتدا او خبر معرفه منځ کې ضمیر فصل نقطه به سره
اشاره د دې له صحابه یقیني مؤمنان دي، رد پر روافض شیعو چې دوی دې مرتد شي، نعوذ بالله من ذلک. لو مغفرة دوی ربخنه د رزق کریم عزتمن سلورم اډلا. والذین آمنوا آخر چې ایمان راوړې من بعد ورستا، بعد کې دوه قول دي معنا ورسته بدر دوی ورسته زمانہ کې هجرت هم کړې ده، جهاد هم کړې ماکم ساو سرا فاولائک دا چې منکم ساو ندی ماکم من ساسو قیادت کې، و اولو الارحام معنا دا میراث په نسب دین په وسانا خاوندان د خپل ولې باز دوی دوستا اولاد ډیر لایق په باز نور د الله په کتاب کې درې قول دي معنا په قانون د میراث کې، دویم قران کې، دریم لوی محفوظ کې. نو دا آیات ناسخ دي دا هغه دوا ویل لپاره چې میراث د وجره هجرت نه لري. یقینا الله بكل شیء علیم، پارش پوهه. صورت کې امتیازات تقسیم د غنیمت ذکر کې یو قصه د بدر راوړ، دوا متعدد علتونه ذکر کړل، ډیر قوانین ذکر کړل مجاهدین الله مدار صحابه ویلي، مونږه مشرکین له ثابت کې موانع د عذاب ذکر کړل، د سره سره ترغیب ورکې قتال او جهاد فی سبیل الله لا. سورۃ التوبه یو نو ویلې سورۃ توبه، بل نو ویلې سورۃ برات، دریم نو ویلې سورۃ فاضحه، څلورم نو ویلې مقشقشا، پنځم نو ویلې سورۃ موت سورۃ العذاب، شپږم دی د نصرت سورت، دقشا الحاضره، تقریبا ولس نمونه شاوخه دي رب الداري. الته آداب د قتال ذکر د اوس فرق بیانې ما بین د چا کې اهل کتاب او د قشان دي نورو کې. دویم الته وی چې قتال د دې سره واجب دی، د وسط سموانی ذکر کې دی جوابات. دویم الته بیان د مؤمنانو ذکر کې، دلته بیان دا غچا بیانې چې لوزونه ماتي. د سره د تقسیم د غنیمتونو ذکر کې لګره صدقه، الته پنځه صفات د مؤمنانو ذکر کړل. دی مقام کې الله لس راوړي. مقصد د صورت سره قتال جګړه کول او جهاد په مقابله د ټولو دشمنانو د دین کې، د ټولو سره الله یو جنگيږي. اولې ساتي شمرایت پر دی درې پاول کې بسم الله رانلا لس وجع مفسرون بیان کړی دي. یو دا چې نازل نه و، دویم پر روایت د عثمان بن عفان باندې راځي، امام ترمذی ابو داود صاحب د مشکات هم ذکر کړی دی چې دې جز په شان د سورې انفالونو التم جهاد دلم جهاد نو خلق وی چې دا یو دی. کدی له وګوري چې مقصد یو دی بسم الله ذکر نشي، کدی له وګوري جدا صورت دی نو مرته کې سورۃ التوبه. بل عربو بچاله اعلان د جنگ کو نو بسم الله به نه لیکلا، بسم الله خدا امن د پار راځي دل در الله قهر دوی له اوس راځي. براءتن به شکل سړی د سورې انفال نه راوځي نو ډایرکټ دلته بسم الله منو ابتداء شروع کین به بسم الله پکاري بیزاری ده. من الله د الله د خوانه او د رسول د خوانه ال الذين غشال چې تاسو سره لوزونه کړی دي دلته عبارت ده ولکن نقضوا ما تکړو من المشرکین، مشرکین دینو فصیح مناو ګرځي د اسمه کې څلور میاشتې. امام ازهری لیکي چې دا شوال نه شروع دي، چا ورسره حج اکبر نه. پنځم نمبر آیت دلیل له پدې باندې شمدا مراد دی. څلور میاشتې معنا محرم دی، رجب دی، ذل قعده او ذل حجه. وعلم سره جواب د سوال څلور میاشتې مولد چې الله دوی لور کې دلیل له پدې چې الله عاجز نه، نعوذ بالله من ذلک نه. وعلموا پوهیږئ انکم یقینا تاسو نه عاجز کوونکې الله ته خخا چې عاجز کوونکې نه نو څلور میاشتې مهلت چې واخستو نه به لکه چې دا ډیر معزز دی. وان الله یقینا الله شرمون کې غیر مسلم لرا نه عزت دوی نه نشته. اوس
اوس حکم دی بیانې اعلان دی د الله رسول لخوانه الى الناس دې خلقو له پاس ویل الى الذين عاهدتم ځکه ته خاص خلق دلته کې عام یوم الحج الاکبر ورځ چې اکبر ورځ عرفه او ورځ د اختر وا ایام د حج اجمه پرځ باندې چې عرفه را شاغله به حج اکبر دا عوام استلاله د نبی صلی الله علیه وسلم حج دسو ان الله یقینا الله بیزار دې د مشرکانو ورسوله رسولین دې رسول دا مبتلا را خبر پټ دم بیزار دې چاوي دا عاتب دې په محل د الله باندې وجدانا ان حد الحرب مشابه الفعل الله اسم دې خو لیکن محلا مرفوع اوس ترغیب توبه له فإن تبتم الله وكتوبه ويستا فهو خير لكم دا تاسو غردا وإن توليتم كما موارون په شي یقینا تاسو نه عاجز کون کې الله تا غیر معجز الله فعلم التهديد کنا ووسب معنا د بل وبشر الذين اوزر ورکا غشار شي غیر مسلم دي بعذاب فعذاب من عليم شي درناک الک بشارت او خوشالي کې راځي تحکما عذاب څه معنی یو دا معنا قیدین بشي دویم دنیا کې به قتل شي دریم په دنیا کې به الله ابدي عذاب دی ورکی وس هغه څوک بیانې چې وفا په عهد کوي بنو زمرا بنو کنانا نه همیشه دی باقی وي لیکن هم په درې شرطونو لم ينقصوا یو لم يظاهروا بل شرطونه دي کنه الا الذين مگر هغه انسانان چې تاسو سره لوزونه کړی من المشرکین درې مشرکانو نه چې به هغه کمه نه ده کړي تاسو سره شین دی چې شي نيسا نه کومک کړي علیکم تاسو مقابله کې دی اچھا فاتمون پورا کې دوی لرا لوزونه دوی الی مدتهم ترانټه دوی پوره الی مدتهم نه همیشه چې پاتره بنو زمراو کنانو فاطمه معلول ده ان الله لته دا ولي ان الله یقینا الله منک المتقین هغه چاله چې هغه ځان سدي د بیل حسینا اوس نو شکل خو دا وخت پوره شو کنه الله یې گزار ورکه اوس کې نه ورته پارځه کې فیزن سلخه کې معنا دوه تلوا لکه مار چې قشر پری دی وته بار خو یې وږي کله چې وته د همیشه د عزت نو فقط المشرکین وجنه مشرکان چې لوزونه مات کړی دي چرته مو چې مند کړه حيث وجدتموهم وخذوهم وینسي چوم نیول سوره محمد کې به وی یا اوس احسانو کوي یې فدیه تیواله قتل کوي او احسرو بندې نه کوي اې دې سمانه دوه معنا غانې مفسرون لیکلي لوی لوی قلاګانو کې واچوي دویم دار اسلام نه منع کوي او کینې لوم دوی لا په آرام ورچا وقدو دې لفظ کې اشاره دی چې اختیار به دار اسلام کې نه دوی ترغیب فین تابو کتوبه وساد شکنا واقام الصلاه پابندی رمانځه وکړه دې ربط مخ کې سره سره واجب توبه کار نه کیږي بلکې دا اعمال پکاره دي زکات ورکې زکات دا معنا د عمل د زکات وکي یا عقیده په ولرله ابن کثیر لیکلی ابو بکر ویل چې سو زکات نور کې فرق ما بین د منځو د زکات جګړه سره جایز ده پرې د دې لاره ځکه حدیث کې راځي دوی مال او نفس بچو بلا اله الا الله ان الله یقینا الله بخون کې مهربان دی غفور دا من څومره ګناهونه چې کړي به معاف کی رحیم رس بدره معاملې وکي دریم کې سم مستأمنین او ذکر گئی تا نه طلب د امنو کوره کېږي نه و ان احد او کچرته یو کزره مشرکان نسان طلب د امنو کې فاجر هو ور کوي حتی اسمع کلام الله دې پورې چې الله خبره ووري کلام الله سلف صالحین ویل دا مسموع د الله کلام دی چا چې تقسیم کړي نفسي او لفظي لفظ بدعي دی ابن کثیر وی رسول پیغام راوړې شي سره پنه تم خبرات لې شي جزیه راوړې شي څلور مې شي دوی په دار اسلام کې پات کې دي شو کال نه او چې کله قران واورېدو به ورسوي کنه منځه د امن الله جواب د سوال اول قران په ورو
ذالک بانهم دا زکا یقینا دوی قوم دی لا یعلمون چې نه پوهیږي. جواب دا اول معنی حاصل دا چې تاسو دوسر اعلان د قتال کوي نه خو لوس کړی دی. جواب دا چې لوس مات کړی دی. کیف یکونو څنګه به موجود شي للمشرکین هذه غیر مسلم لرعهد لوس عند الله د الله سره او د الله د رسول سره الا الذين مگر هغه انسانان چې تاسو سره لوس کړي په خوا د مسجد حرام. عهد دینه مراد څه دی کې درې قول دي. بنو زمره دیم قول علماء لیکلي قریش، دریم بنو خزاعه. فما استقاموا معنا ما دامو یا ما داما ترڅو پوری چې دی ولاړو لکم تاسو لرا فاستقیموا لهم نو تاسو مو ته ودرېږئ چې دې ډزبندي کړي تاسو مو کوي چې دې گزارو کې به جواب دی. ان الله یقینا الله مینه کې تقوا دار سره خاص کرا سړی چې ځان ساتي د بیلو زینا. اوس اسباب القتال دی صورت کې الله د منافقانو صفات راوړي او مخکې درسونه کې مونږه ویلې انتهایی زید کیف عبارت د عهد لهم سمبر دې د پار لوزي و ان او کچر د دوی غالب شي علیکم بتاسو انتظار نه کوي فیکم بتاسو کې الا د خپل ولي الا یو قول علماء لیکل خپل ولي ابن عباس سے وای دوی مجاهد وای د الله دریم قطعه دوی د قسم نه د الله له ساتي نه د خپل ولي نه د قسم نه زمواري بل تاسو راځي کړي به افوایم بخلو اسی بخلو سره خبرې کوي خوشاله کړي وتبا انکار کړي قلوبهم دریزونو واکثرهم اکثر د دوی چې فاسقون معنا ناقص دي د پاره دا لوزونه ماتي فسق د خاص تفسیر دی کنه هغه انسانان چې به توري مثال د لوزونه مات کړو ورسایت کې نور دوی اخستی بیایت الله د الله پایتونو باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي خلک بن کړان سبیل دا غدلاري سبیل کې درې قول دي معنا د کور نه دویم د دین نه دریم د طاعت نه مونږ ټول مراد دي انهم سا یقینا دوی ډېر بد هغه عمل چې کوم کړي آیت باندې اشکال چې دا ورس آیت هم صفت مخکم د شو دلتم دی جواب دا چې التخاص زکه فیکم عبارت ده کې عام چې عام شو زکه فی مؤمنین ویلي دوسر څنګه الله ته جوړس بندي کوي لو دوسر څنګه کوي يرقبون کې معنا د انتظار دو انتظار نه کوي فی مؤمنین په بار د مؤمن کې الا د خپل ولي الا د قسم الا د الله نظم وراي واولئک او داخل خاصم دی تجاوز کون کی المعتدون سمانه ترقی په اعتدا کی یو خو به لوزری بل ظلم هم کوي ترغیب ال توبه پنځم نمبر آیت کې نصیحت احکامات و الته مقصد چې بچاو دو دلته مقصد سره به لوزنه ځان ساتل تکرار نشه الته وینا عصمت الدماء دلته له وزن من ماته وي فین تابو کده خلقو توبه وستوا اقام الصلاه پابندی نماز وکړه او ورکه زکات فاخوانکم داسا سورون دي دین کې په دین ولي ویلي میراث نشي وړي درنه دینی روړ دی ونفصل من بیان آیاتنا قوم لا يعلمون شپويږي ورسه کې دوه قول دي یو ان په خپل معنا دی بین کتو کی زمیر راځي کا هغه مشرکان موحدین الله دیم قول دا چې ان په معنا د ازاده دین به مراد به لوز مشرکین دي او کدوې مات کړه ایمان هم د خپل قسمونه من بعد عادی مرسل عهد دوی وتعنو اعتراضونه وکړه ساسو په دین کې کنزل وکړه قران لا کنزل وکړه معجزې لا نامناسب نسبتونه وکړي اسلام لا د دین بے عزتی وکړه خازن لیکلي دي دلیل له پدې باندې چې کله دوی توانو کې په دین د اسلام کوم امن چې دوی لور کړی شو ختم امام نصفیم لیکلي چې شرط دی کنه
انتفار شرط انتفار مشروط راولي فقاتلوا نو جنگيږي الله یو وجنه مشان د کفر انهم یقینا نشتا لو سنو دوی لعلهم ينتهون شید من شید کفر لا ایمان لهم کم قسم مسم شګړه الله اړو برواړ اوس وی ولې به جګړه نه کوي اسباب د جګړې ټول دوی کې موجود دي آیا تاسو جنگ نه کوي د قوم سره نه کتو چې مات کړی ایمانون د خپل قسمونه کوشش کړي به اخراج الرسول په استلو د رسول سوال دار چې کوشش دوی کړي پر استلو د رسول هم دلته کې مراد نه لري ځکه ګناه نه ده بلکې چې کوشش وکړي دا ګناه ده وهم موضوع شروع کړي په تاسو باندې اول مره اول ځل سمانه بدل لرال دویم تاسو هیڅ دشمنانو د کومک وکړو تخشونهم دوی نه یریږي پر خودلو د قتال نفل الله تعالی حق ډیر لایق دی چې ته ویریږي ان کنتم مؤمنین وجدا تاسو ایماندار یې ان په معنا د اس تاسو کله ایمان دی ورسات کله اوس اعلان د قتال کې پشپک نقطو باندې چې ولې جګړه نه کوي وسره قاتلوا معنا د خلکو سره وجنګيږي يعذب عذاب ورکی دوی لرا الله بأيديكم ساسو بلا سنو وبشرمي دوی ستاسو کومک بو کی علیم د مقابله کې ويشفي یخب کی چنی دا قوم شي ایماندار دي یره خو چې مړ شو گزار ورکی او ختم بشي وسره زړونه دوی اب ختم کی ويتوب دا مستقل کلام دی زګه مرفوع ویلي قبول والد توبې بو کې اعلی من یشا توفیق د توبې بو ورکی هغه چاله شوی غواړي والله علیم الله په حکمت والا دی ورسره کې ترغیب جهاد لا مقصد پرې مقام کې طریقه برات حاصل بده خلق معلومه وکنه الله وي ام حسبتم ایستاسو ګمان دی ام تترکو معنا چې پاتې بشي بغیر د امتحان ولما کې دا حالیه حال دا چې الله بني خار کړی الذين خلق چې جهاد کړي منکم ساسنو نه دي ولي سوا د الله سوا د رسول د الله او سوا د مؤمنانو ولی جتن دوستان راغب لګري کله ما یو تمد علیه څوک دوستان د الله لري څوک د بلچا څوک د الله د رسول لري څوک د بلچا څوک د مؤمنانو څوک د بلچا الله پاک عمل چې تاسو الله خبردار دی تاسو په عمل د زړه پراس پېره دلته جواب د دویم معنی حاصل بده دوسر قتال ولي کوي دوی خو حرم آبادی الله جواب وکړو حاصل بدی چې دوی کوم وخت حرم آبادی اغه له ادبار دی خو چې ایمان پکې چې کوپر وکړه راغی ارت سلاړ ما کان من لا يقبل نه قبل ای الله دلیل بدی چې مؤمن انسان هغه چاله چې غیر مسلم دی له طاقت نور کې د خپل جماعت په جوړولو ما کان لا يقبل ندی جایز مشرکان الله ان یعمروا معنا سے آباد کی د الله جماعتنا ادي وجنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ټول دا ویلي دي حاصل بدای چې ته کنټرول نه ورکې دی غیر مسلمانو سره د جماعت جوړولو د پاره په دې حال چې اقرار کوي الانفال70 په خپل ځانونو د کفر اولئک ذا خلق برباد دي عملنا وفي النار پر اور کې هم خالدون دوی شي ادي وجنا کوم انسانان چې هغه دا کار کوي غیر مسلمانو طاقت ورکې په خپل جماعت جوړولو ال په غور دی ال توبېخ دی نو سوال الله جماعت به څوک جوړي انما یقینا جوړي د الله جماعتنا ام ظاهرا ام باطنا د توحید درسونه بګي ظاهرا صفائی من آمن بالله سوچ ایمان لري په الله پرزو سنه واقام الصلاه په بدر مانځ کوي دې کې اشاره د دې لا د پرایزونو ورسره نوافلم کوي وات الزکات زکات ور کوي ولم يخشون يريږي سوا د الله
فعصا نو آیت باندې اشکال لې عصا دلته خدای الله په جانب کې د وجوب د پاره راځي نو عصا تعبیر ولې وکي مفسرین لګیږي کې معنا د قبولیت فعصا امید دار اولئک داخل ان یکونوا شی من المهتدین دا چا شامل قبول شي احتدار امانه ورس آیت کې اوس بیان د دې لري نیک اعمال کو دوی کړي ټول برباد دي په شرک او دا جواب د سوال دی چې دوی خو له جاجو خدمتونه کوي او شرک پکې لار څلاړل جعلتم عبارت پټ دی اهل سقایتی ځکه سقایتات دې ځکه چې دا مصاب له شوس ایت تاسو ګرځوي ال دا چې خړو باله کې حجاج له آباد انکی د مسجد حرام دی کمن ایک ایمان من پشان د ایمان دا غچا دې کې دوه قول دي ک الته شکایت په خپل حال پاتې شنو ایمان ټکېدل تر وباسه او ک الته اهل شنو کاپ به ډایرک عاطف حمل کا کمن امن پشان دا چې ایمان لري په الله چې موجود دی یکتا دی صفاتونه د کمال ورته نقصان نه پاک دی مختار په ورځ قیامت باندې ورځ سنئ وجاهد او جهاد کې د الله په دلار کې نه دی برابر عند الله د الله پنيس والله لا يهدي الله ثواب نور کې قوم ظالم تا لا يهدي معنا ثواب ولی برابر نه دي الذين امنوا دې رب تعالی دا وسیلت بیانې الذين امنوا هغه خلک چې ایماندار دي هجرت کړي جهاد کړي د الله په دلار کې به اموالهم بخل مالون او ځانونو باندې اعظم درجه اوچت دی په اعتبار د درجه د الله پنيس او اولئک او داخل امدی الفائزون کامیابان دي ورسې یو شایت او دویش کې تفسیر د الفائزون څنګه کامیاب دي آیت کې دوه قول دي یبشروا من نذیر ور کوي دوی له رب دوی پر رحمت کې او قول دا قبولیت د عمل دویم بچو د عذاب نه او پر ځامندای په جنتونو لهم اشتری دوی د پاره فیا پای کې نعمتونه مقیم دوامدار نعمتونه الله ورکی همیش به ورکی جواب د سوال ته ونوږي وقت خالدین فیها همیشه به پای کې ابدا تل تر تلا ان الله یقینا الله سراسر چې دی اجر دی عظیم لوی جنت ورسره کې جواب د درې معنی څنګه سره قطار وکاو سم خپلوان دي چې ستا پلار ورور او بل څوک د يهود نو سوارو سب کې ودرېدو کفار سره مسلسل اړه یا ایه الذین آمنوا اے د ایمان والو لا تتخذوا من سید خپل پلاران ورنا ابله ولی ذکر نکړه دا تعبیر پلار دی اولیاء دوستانی کلا چې دی خو کې دا کفر علی الایمان په مقابل ایمان ومن يتولهم چا چې دوسر دوستانه وکړه منکم ساسو فاولئک داخله چې هم دوی ظلم کوونکي دي عبد الله ابن عباس به ویلي چې رضا په شرک د مشرک باندې په خپل شرک دی روسیه کې وسوي چې ستا پلار مال تجارت د دین ته مهمه د الله عذاب نه منتظر شه کشاف لیکي حاصل بدای وی انسان دې په دې ایت باندې خپل ځان وسګوري چې دې مزداق دې کنه لري امام راضي وایي چې په یوځای کې مصلحت د دین او د دنیا په ټکر راشي ترجیح به دین لې هر سړی دی وګوري چې دې آیت بارکه و دې مزداق شو یا نه قل ما نو ان کان کشر د ساسو پلارانو زامن و اخوانکم ساسورون او ازواجکم ساسو ببینه وعشيرتهم ساسو خاندان واموال مالون چې تاسو جمع کړی دي وتجارت تجارت تخشون شيری د کوټه کېدو او کورونه چې تاسو خوښوي احب الیکم تاسو محبوبي د الله او رسول جهادنا فی سبیل الله په دلار کې فی سبیل تخصیص ولې وږي ځکه دا سبب دی لپاره د غلبې دین الله په لار کې نه به غسل الله نه مني فتربص انتظار کوي حتا یاتي الله تر دې پورې چې الله راوړي خپل امر کې او قول علماء لیکلي عذاب د دنیا او والله لا يهدي الله نه بچ کې د عذاب نه قوم چې بيدین لري
توبه نو باسي دویم مخالفت د الله او د رسول کی فاسق دا معنا ورسه کې تسلی بنا سرت رب داري مخکې هغه شیان بیان کړ چې پای اعتماد نه پکار دلته مړ اوس اعتماد په کثرت مکو چې موږ ډیریو حنین کې څومره ډیر وای 2000 مجاهدین وو لزر زاړه د 2000 نوي چون کې په عام اصول قوانینو پوه نه و نو وی ویل چې موږ مقابله به څوک نه کوي 4000 کسان چې کمین کې کینې سره ټوله راوچت کړو راوېړو کثرت باندې بار نه پکار لقد یقینا الله تاسو کوم کړي په مواطن معنا په غزاګانو زیتو کې مواطن معنا غزاګانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر کې تقریبا 8 غزوات شوي دي نو څه په خپل شریکو و یوم حنین ذکر کې دفر وهم ته د کومک نه وشوي د فتح د مکې نه ورسره بني ثقيفين او هازن دوی لکینن 2000 مجاهدین ونه دلیل له بده باندې چې نوی مسلمانان د آداب نه پوینه او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه خاندان پاتونو ټول ورسته اذ اعجبتكم سیرت کې ورا واقعات موږ تاسو ویلي دي چې کله تعجب کې واچول تاسو را کثرتکم تاسو ډیروالی دفن کړان کوم تاسو نشئنی چوشي وضاقت وب معنا د بل بلکې تنگ شو علیکم الارض بتاسس مکا بما رحبت سره د پراخوالی به وګرځي مدبرین شاړون کی به معنا د مع مصدری معنا او کما روح بها به چلو شو ثم انزل الله بالله نازل کړ د لارمی پر رسول سوره فتح شپږش کې بووي رسول باندې وری نازل کړه ځکه محتاج سکینه لا دویم د ملګرو په خفغان د باندې بوج راغی وعلى المؤمنين وانزل جنودا راکت اکل لخری لم تروها الله تعالی لیدل وعذب الذين عذاب ورکی عاشاله چې کافرانو دې پر اسنو وذلك جزاء الكافرين دا جزاء دې غیر مسلم د الله دایمنا همیش به شروع شو ثم يتوب منا ثم تاب دې کې فعل ماضی معنا بکوي به الله توفیق د توبه ورکه من بعد ذلك د دین ورس علامه یشا بچا چې وغاړي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان جواب سلورم مانی څنګه سره قتال کوي حج او طواف لراځي جواب غندري نورمانه شو علي له ویلو باز بربند من راځي مشرک به نور نه راځي جهنم د مشرکانو ځای نه دی یا ایها الذين امنوا یدیمان والو انما المشركون یقینا دا مشرکان نجس غندري نجس منا باطنا بني زباز علماء ظاهرا فلا يقربون من ذکیږي د حج او طواف لمسجد حرام لا احناف علماء جواز لنور جماعت الله امام شافعي وایي سر مسجد حرام مراد امام مالک وایي ټول لا جواز تا مراد مسجد حرام نه ټول حرام دی بعد عامهم هذا اې کال نور سره مراد دی جواب د سوال اختصاری پابندیونه لګي کافر سره څنګه تعلق ساتو جواب الله وکي وین خفتم کچرته ریده د فقر او علی لوګینا عیدت اندامنا فسوف یغنیکم الله زر الله وتعالى به پروا کی په خپل فضل ان شاء الله غواړي ان شاء الله لفظ کی اشاره ده دیلا چې فقر او ثروت د الله په اختیار کې د بندگانو نه سخی جان چې دی ورته دا غلطه را یا علی حجویری له دا تاګنجوي ان الله علیم حکیم یقینا الله پوی او حکمت والا دی دې نه دوی مېسره په دې کې نور اسباب د قتال و درش پورې بدا مسلې رب داري التباس د مشرکینو فقط دلته وسعام بیانې قاتل الذين جګړه وکړي دا چا سره چې ایمان نه لري داول صفت دوخ ایمان لري کنه نک ایمان الموحدین پشان موحدینو ایمان پچان لري په الله ولا بالیوم الاخر نه په دې ورځ سنئ نه حرامي ما حرم الله چې الله حرام کړي او رسول
الله حرام کړی دی. کم قرآن و سنت کی، تورات انجیل کی، او نو تابعداري کوي دین الحق، د حق دین چې اسلام دی. من الذین دا غچانو تل کتاب چې کتاب ورکړی شوی، حتی چې ورکړي جزیه عن یدین پلاس، ان یدین کې وقول علماء لیکل نقد دراوړي. دویم په زور، وهم دوی بی الله وی ذلیل. دلیل له بده باندې اهل ذمه چې دی هغه په دار اسلام کې د عزت په طریقه باندې بشون نشتی راولې، په خپل لاس به ور کوي، اطراف کې بوشي کې خار کې نه اهل عہدو باندې بني شپینې جامې به نه. عمر دور ته ویلو چې مسلمانانو قافله تیری په اړه بشي چې کله تیر شو به بسای. ضرورم سبب وقالت اليهود، يهود وردي چې عزير د الله بچی دی. څنګه بچی دی؟ عوامو یقیني دی، مولاني وای ناز اولې ناز دانه چور دی ویل شي. ابن عاطم دا معنا کړی دا المحرر الوجیز کې چې مراد د بچینا بچی حکمی نشافری دنده مناګانی کړی دي. دلیل له بده چې دی ویل دا د الله نه زولې مظهر د علم لري کنه، چې تورات ورته زو دا. وقالت النصارى، الله النصارى ویل دي چې مسیح د الله بچی دی. ذالک قولهم، دار دوی وینا دوی پرې خلو افواه ولی دلیل نشته. او دوی مشابهت کوي قول الذين دوینا دا چا سره چې غیر مسلم دي. دغه څلور قول علماء کلمانه عوام ملک د الله لور غني. دویم کشان تعبیر مشانو دي د يهودانو سواراو. دریم بوزیا، تاریخ دا ابو زهره کې راځي او برحمایان چورته ویل شي چې هندوان مراد دي. نو قاتلهم الله داخله د الله مړ کی ان کم خوا ګرځولې چې توحیدنا خیره ورته وکړه. بل دین ولي د خپل علما او پیران دین ولي دي اربابن په خدای توبانی رهبان معنا زیریږي. د رهبان اضافه ته کې دوی را ارباب معنا اختیار من عادي ورته ویلي چې یا رسول الله مو ارباب نه دي نیولي. وی دی مولانو چې شی حلال کې حلال بم غنو کنه او اختیار من معنا را شرک په تحکیم او تشریع. امام رازی کې وسم د ششتا چې کله قول د مشان مخالف له کتاب او سنت نه دوی د علماو نه استپری دي. او مسیح زوی د مریم دین ول الہ رد شرف الالوهیه. سوره بینه کې امراشي جواب د سوال کې دي چې الله ورته ویلي. الله اوس پیرت کوي چې نه وما امروا دوی له امر نه کړی شوی. نتیجه دار وتلا احبار عبارت دے دا اغا علماؤنا چراتک کی پدس الفاظو مانا بخط طریقہ. وما امرو دو الہ مرنو کلیشوے پا قول کتابونو کی اللہ لیعبدو مگر چھ بندگیو کی دیو معبود. نتیجہ دا لا الہ الا ہو نشتر حق تار دا بندگی سوا دا آغا پاک دے اغل را پاکی دا اما یشرکون دا غصنا شدے بر خداران جوڑی. بل یریدون دوی ارادہ لري. سورہ سب اتم نمبر آیت کی ممراش التلویت فی اولام دے. ارادہ سلہ کی لام شنوی بے ماباد عین مراد دے لکہ دلتا ذکا دلتا بیان دا اسباب القتال لے او التا مفل پڑتے کنا. یریدون دا خرک ارادہ لري چی ملکی نور دا اللہ توحید پخپل خلو ویقبمان اللہ یفل خازن وی. اللہ ارادہ لري اللہ یتما چی پورا کی اخپل رنا اگر کبدی گنی غیر مسلم. څه مطلب؟ مشرک سره غواړي چې دین د اسلام ختم کی الله یې غالبای نو څنګه غالبای هغه الله له پته ده. سورہ سب 9 نمبر آیت فتح 30 کې بموي. بل هو الذي اغا غزاد دے ارسل رسوله چلا لګره خپل رسول بالهدى هدا کې او قول الملک له عقائد. دویم توحید، دریم قرآن و دین الحق نه مراد احکام. لیوسر معنا چې خبر کی الله دا نبی په ټول دین
دویم غالب کی دا دین په ټولو دینونو دلیل په اعتبار د دلیل سره په هر وخت غالب دی او تسلط باندې هغه وخت کې راځي چې کله مهدی او عیسی دی راشي علیهم السلام اگر کوم مشرکان بد غني مخکې کفرون نوري ویلې ځکه د یو بل سره په ضد کړي دلته توحید مراد دی نو د عزت شرک دی ادب یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان کثیرا یقینا زید در علماء او پیرانو یو در شمرایت کې مو یو ځکه ردی مقلدین مراد بل ځکه عام مقلد دی لأکلون خامخاخری مالون د خلکو په باطل دا منا غیر د دلیل شرعي نظرونه ثابت نه په شریعت طریقه باندې لأکلون منا حاصلی اموال الناس ويسدون او خلق بندي د الله دلاري دي کې درې قول علماء لیکلي توحید نه بندي دویم د حق نه دریم د ایمان بالنبي نه والذین دي کې دوه قول دي یو عطب دی په هغه یاکلون باندې دویم قول دا چې مبتلا را په بشرم دی به خبر اول الذين غ انسانان چې ذخیره کوي دا سره اوسپین ولا ينفقون او خرج کوي من را خزانه د الله په لار کې فبشرهم نو دی لزیر ورکا په عذاب الیم درناک عذاب الیم حدیث بخاری کې راځي دا مونږ وایو کې نازل دی اگر که یهودو د قشان ابن کثیر وایي چې په دې کې الله دې بد علماء له یې را ورکړه امام رازی دې وایي د علماء سو اخلاق تشریح کړه اے موږ بیان کړه اوس تخفیف اخروی یوم پاورس چې ګرم بکړي شي علیه دا فینار جهنم پور د جهنم کې او بداخله شي بیا په دې باندې تندیو اړخونه او شاګانې د دوی بیا پر خزانو پر مالونو تندې زکه سائل چراغ نه اول تندې گونج کې اړ زکه چې به اړ خورواړو اخر روان شو شا دلته عبارت دې دوی له بویل شي هاذا ما دا هغه سره تاسو خزانه کې لئن فسکم زانون د پارم کړي لري ال عمران یو سورته کې موي سوال دار دلته وی چې د شی بشي ال توق وي چاله توق چاله دا میدان د حشر کې دا او جهنم کې بیاغه پر خونه وکړه نو ټکر دوړ ما بین کې نه راځي فذوقوا سګي ما كنتم ما چې تاسو کوم ذخیره کړي لري خزانه کړي دي ان عدة الشهور دا سمانه اوس رد کې یودي په اور سمباده ورسته براشي مېشي د حج د عزت آبي چینج په بل ځکه یودي پیداوار ټول په جګړو کې وو نقطه په کې سره نقطه په کې دا کال د شری لکونه مېشي د شری لکه پانی ورځ د شری لکه څنګه ساعت یعنی دا کال پشان د ونی دی میش دی اطراف پر علا ورځ څنګه دی ساعت پانی دی الانفال70 میوا نو کوم سړي چې په طاعت کې استعمال کړه دا ثمره کړه کنه او څوک چې په ګناه کې استعمالي دا ثمره به ترخره یقینا شمار د دې میشتو عند الله د الله په نسبانه دولس می شریفی کتاب الله د الله په کتاب کې یو خدا مانه چې حساب د دې احکام پر قمری میشتو کوي دویم د میشتو حساب د قمری او د قشاند دي کې به فرق کنه چا کې 300 شپېتر از یو چا کې 355 300 شپېتو څلورم یې صدا ورځي بل دلیل به چې شمسي زیات وي دي قمریونه نو په 3 کالو کې میش رااله امدسي حلو مجره څومره چوک دیږي څومره زیاتواله پکې راغی دولسونه خبره د رسول الله به دلته عند الله ویلي معنا کتاب الله دلیل په دی باندې چې د الله په نسبانه دا مسله ده
به کافتن ویلې معنا ټول مشرکانو سره. نقطه پکې دا ده یقینا دا میشي د حساب د الله په نس 12 میشي د الله په کتاب یوم په اورس چې الله پیدا کړی اسمان نو زمکا مینا باز دی نه سلور د عزت دی سلور په کې عزت دی الله وای. ذالک دا چې دی الدین دین دی مضبوطو دین کی مشهور معنا د القیم معنا قیم مضبوط دی په دلایل باندې. نتیجه بیدار اعلی چې دین د اسلام دلایل لري. فلا تظلموا ظلم مکوئ فإن بده کې په ابتداء القتال په زیادت او نقصان په تحلیل او تحریم په خپل ځانونو او وقات المشرکین جګړه کې د ټولو مشرکانو سره ځکه هغه تاسو سره جګړه کوي پوه شي یقینا الله تقوادار سره دی. میشو د عزت کې بینه کوي په ټول میشو کې وسره وکي ټول سره وکي. اوس قباحت د مشرکینو د عوامو د حج موسم کې مینا علاقه کې ود بني کنانه نه وسړې ول قلمس منامه او به سو ویلي وې دې میشو عزت منګبلي میشته ورکه د حمل نو واخص به تور مثال جديله الته به عزت بیل ته جګړه کوم دلیل به چې نور کفریات مشتا نسی کی معنا تاخير د محرم یقینا سوال د محرم زیادت دی بر کفر کې گمراه کوي الله په دې معنی اخر شي کافران دي څوګي گمراه کوي الله. دیم قول علماء لیکلي دا کافران عام خلق گمراه کوي. دریم الناس حلال غني عامن یو کال او حرام غني بل کال عبادت دیو وقت چینج کی بللا او د بل چې به چینج کی بللا بنا بر هر تقدیر چې څلور مې په کال کې د عزت وي اگر عزت په مې شو به د جګړه وکړه څلور مې به د انتخاب کړ دنه جنگ د پاره دا کار ولی کوي چې برابر والی وو کې عدت ما د شمار دا چې الله من کړی لري حرام کړی نو دوی حلال کې ما حرم الله شکم الله حرام کړی لري هغه کې څه جنگ جایز کی زوینا دا ولی علت واره زګا ډول کړي شوی لهم دوی لرا بد عمل نه دی والله الله هدایت نه کوي غیر مسلم قوم ته دي جن درې مې سره د منافقانو خوینه بیانې مقصد به دا چې ځان ساتي پیژندل دوی ګران دي زرټ چې د دوی اصلاح په خاطر یا ایه الذین آمنوا اے د ایمان والو ظاهر خود ایمان راوړو مالکم سوجر تاسو لرا اذا قیل لكم شکر تاسو ویل شي او زید الله پلار کې درانه شي تعقلتم دامنا جهاد نورس شي د وجره محبت د دنیا ال الارض معنا سم کلا زما کې څنګه عام مفسرین بیانې دي خواهشات دویم صفت آیات سورازی بالحیات الدنیا په ژوند دنیوي من الاخرته په بدل الاخرت کې زخرف شپته کې بموي فما متاع الحیات الدنیا نده سامان د ژوند دنیوي په مقابل الاخرت الا قلیل کم نساء وی کې بموي ورسره کې زجر دی هغه چاله چې رسول الله نصرت نه کوي مقصد به تخویب بالعذاب الا من الا تنفروا کلال نشي يعذبكم عذاب بدل کی تاسو عذابا الیما درناک عذاب ويستبدل بدل کبرا او يقوم غيركم سوسن سوا ضرر نشور کول الله لدی چوشي هو زمير راځي کې الله ته دویم قول علماء لیکلي رسول الله حدیث کې راځي کدا ټول کافر شي الله له نقصان نشور کوله کو دوستان شي زیادت هم نشي راتلی سمت ذات دی والله الله تعالی علی کل شیء قدیر فارش قدرت والا دی بغیر د لخرونم پروګرام برابرې ورسره کې زجر دی هغه چاله چې jihad نه کوي مقصد پرې کې تسلی دی ایماندار ولا الا من علم کتا سو دې کوم کو نه کینو الله ذمہوار دی عبارت ته دا فقد یقینا الله له کوم کړي لري اذ اخرجوا پاتیم چې راوي سودا الذين غچا چې کافران دي یو دا غدو د سب هجرت مسله ذکر کړي اته ورځې کنټرول کړه کنه سرونیم سو میره شاو خاص مکا ایزما چې کله دوی په دې غار کې
اذ یقولو شکلی ویل خپل ملګری لا مخفه کېږه ان الله معنا لا موږ سره دی. شیعه وی روافض بصاحبین مراد ابوبکر کمال خو نه راځي یا صاحبې السجن نالته سجن ذکر کړل ته مطلق ویل لري دلیل له بدیش ابوبکر قرآنی صحابي دی. ان الله معنا ابوبکر اعتماد دی معنی ویلي د موسی په ملګری اعتماد نه ونه معی ویل ته ضروري بیت خبره وا. فانزل الله الله نازل کړ د لارامي نور سیرت کې میرا واقع ذکر شوی دا چې بره ابن عازب ابوبکر صدیق دا پلار لا د پالان جوړول پرمیشور کړو چې کله جوړ کې په دې شرط در کوم چې هجرت واقع ذکر کی ابه تفصیل کې موږ تاسو ټول ویل سیرت کې الله نازل کړ سکینه دغه درې قول دی وقار دویم رحمت دریم سکون و اطمینان. علیه نه مراد ابوبکر دی علیه نه مراد نبی دی علیه نه مراد دواړه دی. و ایدو مضبوطی کې په لخر جنود معنا بدر کې راولې کې غار کې لم ترواتا سن کته کنه وجعلوا يغرز ولا كلمه الذين الله وچل دا غچا چې کافرو کتا کلمه کې وقول چل دویم شرک څه مطلب اې دا معنا دا چې کوم سړی د الله لپاره الله کومک کوي ملائک په سراریږي کافرانو ظالمان بدل وشل اسباب برابر الله بچي وکلمت الله کلمت الله چت والله عزیز الله زور ور دے په انتقام حکمتونه نه په خپل تدبیر اوس حکم په نفیر عام زجر مخالفین الله انفروا منوزي خفافا وثقالا دې کې ډیر اقوال دي. اول بوډاګانو زې او د ځوانانو زې او بوډاګانو زې پیدل وزې سوار وزې خوشاله وي که خپوي مالدار وي که غریبانان وي اهل و عیال مشتری او که نشتا سامان لره او که نه لره کار مشتری که کار منشتا روغ وي که ناجوړه وي واده والا وي که غیر واده والا وي دې سره اصلي سره دی او کنه دی. وجاهدوا جهادو کې باموالکم بمالونو ساسو زانونو ځکه اول سره اصلي حوالی به جهاد الله بلار کې ذالکم دا جهاد چې خیر لکم تاسو غره د پرې خودلونه یا حاصل له تاسو لا ان کوندم ک تاسو پوهیږئ ورسه کې وزجر دې په پرې خودلو د جهاد او کله چې مالی ګټه وی ډیر منډاري دلته عبارت ده لو کان ما دعو الیه هغه څه چې دیور ته دعوت دی شي کچرتا د الله وی سامانی آسان حاصل دن کې عرضن سامان قریبا اصول آسان دی وسفرنا او سفر الله قاصدا درمیانا دوستا تابعداري کوي ولكن دمر خبر دا سخت تمام شوی دا علیهم الشقاء په دی باندې سفر 800 کیلومتر لري د مدینې تبوک یې دی وسيحلفون او زر دی ادو بقسمونه کوي په الله باندې کزمون طاقت وې موږ بوته معكم سوسرا يهلكونا برباد کړزانونا والله يعلم الله پويږي انهم يقينا دوی دروغجن دي. ورسایت کوس آداب نبی له ور کوي اف الله من الله نه لازم کړي مکی لیکي عزك الله الله نے معزز درا راضي وې دا مبالغه په اکرام کې دلیل له بدی چې نبی په غیب نه پوهیدو. عمرو بن میمون فرمایي چې دا عتاب دې په نرمه طریقه قاضي آیا ځکه چې بده کې عتاب نه دی ولی ځکه مخکې خود سم منته نه وراغلي ان دی وجنا په دې باندې اطلاق د معصیت هم نه شوی نو عف الله الله نه لازم کړي عف الله الله دې معزز کا عف الله الله عفو کړي ستانه ولدي اجازه کړي لهم دوی لره حتا تر دې آیت دلیل په اسمت د نبی حتا تر دې چې معلوم شي لك تعالی الذين اخل چرشته ویل د معذوریننا وتعلم الكاذبين او معلوم کی منافقان الكاذبين معنا منافقان دروغجن کی اوس د مجاهدونو صفات التو تبینا دلته اوس تبینا طریقه بیانې جهاد سو کې یعنی کې حدیث کې ذکر راځي چا چې جهاد ونه کې نه ارمانو کې کوم څه منافقت په بخش لاړو لا یستأذنک دې کې معنا دی اجازه
ستانه اجازه نه غواړي په پرې خودلو د جهاد کې. څوک؟ الذين خلق چې ایمان لري په الله او پر ورځ سنې اي يجاهدوا چې جهاد کوي په خپل مالونو ځانونو. والله عليم الله په په تقوا دارو. جهاد تقوا ده. ورسره کې زجر دی هغه چاله چې هغه اجازه غواړي د پر خودلو د جهاد د پاره بغیر د عذر نه. سورہ نور 2 شپته کې میرے سے آیات دی. یو ځکه آداب د مجلس دی او دلته الت آداب د مجلس دی لګي پر خودل د جهاد. انما تطبیق بیراغه انما یکن انسان اجازه غواړي الذين خلق چې ایمان نه لري بالله په الله او پر رسول سنه پر خودل د جهاد کې. دو شی نه راو عام ایمانیت پکې رااله. وش علت د ما قبل ورتابت شکین دی د زړه شک دی کنه دا علت د ما قبل لې او دلالت کوي په کلک شک باندې ورتابت ذکر ویلې. فهم دوی چې پیره به په خپل شک کې ترددون سرګردان دي چې آیا موږ مؤمنان سره شو غیر مسلم سره. حدیث کې راځي رسول الله تشبیه ورکړي دا غړي سره چوار راوړي څومره بر تشبیه سخته. بل زجر الله وی باز خلک ویره مونږ جهاد لسو د سر اراده نه لري. ولو اراد الخروج کدو چرته اراده لرله د وتلو لا عبد له دوی به تیار کړي وي غیل رعد اسباب د جنگ. دویم قول علماء لیکل نه ولكن دلته اشاره ده لا چې معصیت موقوف دی به اراده الله ولكن کرہ الله لیکن الله بدګنی دوی روچتواله پس من کړه وکیل ویره شو چې کینه مال قائدین د ناس سره چړاندري د ناس سره چې ګډاندي د ناس سره چې زنانه دي د ناس سره چې ماشومان دي د ناس سره چې غیر معذور دي. ثبت من منع انبعاث روچتواله. بل زجر او خل چې راغلین دي کراغله ورانه کو لو خرجوا دی وجن دی سورۃ الفاتحه وای منافقان سم شرمولی. لو خرجوا الله کداخل غوته وی فیکم بتاسو کی ما زادو نه به زید کړي کوم تاسو لا الا خبالا مگر تاوان الا استثناء منقطع را. دیم قول علماء لیکلي متصل شیان ولا اوزعوا سمانا زغلی درې به خلالکم ساسو به منځ کې د پاره د جاسوسي يبغونکم دوی لټي تاسو الفتنه فتنه کې او قول علماء لیکلي اختلاف. دویم کفر وفيكم ویل زګت تبوک ته کنه وفيكم بتاس کې الله جاسوسان دي لهم د دې بیدار وشيږي. والله عليم الله په دې په ظلم کوونکو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى